طالبانو د افغانستان په پلازمینه ولایتونو کې د ښځینه‌وو پر سینګارتونونو یا آرایشګاګانو بندیز لګولی دی. د طالبانو امر بالمعروف وزارت په یو مکتوب کې له خپلو غړو غوښتي دي چې د دوی مشر مولوي هبت الله سپارښتنې سره سم باید په مرکز او ولایتونو کې ښځینه‌وو سینګارتونونو ته د زمري تر درېیمې وخت ورکړي او له هغې وروسته د کار جواز او قراردادونه لغوه کړي. دغه مکتوب کې د دې کار لامل روښانه شوی نه دی او تر اوسه طالبانو د یادې پریکړې په تړاو څه نه دي ویلي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغان ښځې او نجونې د تعلیم، تحصیل، کار او ورزش له حقه هم بې برخې کړي دي. خو د طالبانو مشر مولوي هبت الله د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي و چې د افغان ښځو ټول شرعي حقوق ورکول شوي دي.